بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم. د دې پرتمینې او باوقاره غونډې محترمو ګډونوالو او د تلویزیون له لارې لیدونکو درنو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې نن د یوې داسې ورځې په مناسبت خبرې کوم چې د افغانستان د تاریخ له مهمو ورځو څخه شمیرل کیږي. هغه ورځ چې د نړیوالو مغرورو ډیپلوماتانو او لوړپوړو سیاسي چارواکو سره له اوږدو او پیچلو مذاکراتو وروسته پکې تدوحې هوکړه لیک لاسلیک شو او ستاسې په څېر اسلامپال او جهادپال ملت پکې د نړۍ له زبردواکونو او مستبدو قوتونو څخه د بېسارې قربانیو په نتیجه کې په لوړه غاړه ازادي ترلاسه کړه. تاسې ټولو ته د دې سترې او د سرونو په بیه ګټلې بریا مو مبارکي وایم.